الرحمن الرحیم ګران غوتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله وایم ګران غوتونکو 13 ورځ د پاکستان د فوج مشر سرلخکر فیلډ مارشل عاصم منیر او د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ یو ډیر اهم ملاقات شو. دا ملاقات په ډیرو حوالو سره چې کوم دی لکه د تمغه غیر معمولی ملاقات ویلی شو، خو په دې کې اهمه چې کوم فوري آوټ کم شو پرون ملاقات شو، بلکې پرون ملاقات خو بل په امریکا کې بل وس سحر شوی نه هم داغه نفس خبر راغی چې امریکای په ایران باندې د حمله کولو غو فیصله چې کومه ده هغه ځنډولې ده. دا په کې ډیر غټ یو خبر راغی. نور څه شوی دی په دې باندې به هم خبره کو خړم به دا خبره ده چې دا ملاقات په داسې ماحول کې وشو چې حالات یو خدای ملاقات په خپل باندې ډیر غیر معمولی، ځکه چې د امریکای صدر د یو ملک د آرمي د جرنیل سره داسې ملاقات نه کوي. او که په خوا شو نو هغه ملټری ډیکټیټرز هغه به صدر هم او آرمي چیف هم هغه جنرال ضیاء یا جنرال ایوب یا جنرال مشرف خدا پړم بيسل دي چې د یو کس سره صرف د جرنیل عہده ده او هغه سره ملاقات شو. ملاقات یو غنټه د پاره او چیرې به صرف لنچ په کو غب شپ ولګو، خو هغه بیا 2 غنټه هغه ملاقات چې کوم دی هغه جاری و. اهمه فیصله پکې وشول. یو بل پاکستان د لپاره په هر حواله سره دا ډیر زیات یو دغه بوستر یو مورال بوستر، ځکه چې انډیا سره جګړې نه پس چې کوم دی انډیا کوشش دا و چې پاکستان بدنام کی، چې دا دهشتګردۍ حواله سره وایسولیټ کی او پاکستان فوج بدنام کی، پاکستان انټيليجنس ادارې بدنام کی، مکمل ناکام. ځکه چې پریزیدنت ټرمپ خپل خبرو کې دا خبر وکړه چې د پاکستان کوم کوششونه دي د دهشتګردۍ خلاف هغه ډیر زیات د ستاینې ور دي او مونږ دوانه یعنی امریکا او پاکستان به دا کوآپریشن یا دا تعاون به جاری ساتي. بل هغه وی چې دا کم جنرال عاصم دی دا یو ډیر زبردست کاسته ډیر با اختیاره تو فیصله کوونکې په سختو حالاتو کې چې کم دی د خې فیصله کې او دی وی چې د جنگ چې کم دی د انډیا سره د ختمولو کله چې مادي سره رابطه وکړه لکه خبره ومنله دا وی ډیره غټه خبره ده. نو داسې کس زما خوښه می چې هغه عمل والی. بل هغه یو خبره وکړه چې جنرال عاصم چې کوم دی دوی ظاهر خبره د پیران او په اسرائیل خو به خامخا خبرې کړي او په دغه ورځ نه ورځ وړاندې چې کوم دی جنرال عاصم منیر دا ویلو چې موږ په هر صورت د ایران سره ایران والے سره دی جنرال پریزیدنت ټرمپ وی چې جنرال عاصم منیر چې کوم دی د سره ډیر زیات پوهه دی په دې باندې وی د ډیرو نه پوهه دی. نو ظاهر خبره ده په دې ملاقات کې چې کوم دی هغه ویټ کاپ چې دی چې کوم د پریزیدنت ټرمپ خصوصي نماینده دی د میډل ایست لپاره یعنی د عرب او د ایران او د دې حصے لپاره اهم پکې ناس او چیرې دی اسم ډیر زیات پویږي. نو دا خو هغه خبره دی چې دا یو نړیوال اثر به افغانستان حواله سره خبرې شي. اوس په لا ډیټیل نه دی راغلی، خو چې کم لګ خبرې کیږي افغانستان حواله سره افغانستان کې حالات په دې خطه کې دهشتګردۍ مخنیوي د ټولو خبرو باندې چې کوم ډیر سره حاصل بحث شوی دی. پاکستان حواله سره دوه قسم یو خو د پاکستان نړیوال دا خبرې دي د امریکای سره بایلیټرل ډیر دغه شوی دی چې لکه خاص کر په ټریډ حواله سره چیرې موږ تجارت زیاتولو حواله سره تجارتي معاهدو حواله سره نوې سيزونه چې په کوم راځي نه هغه د ارتفیشل انټيليجنس چې تو کوم وي د مصنوعي ذهانت چې تو وي په دې حواله سره د امریکا با تعاون کې پاکستان سره دلته کې با سنټرې داغه د لپاره مرکزونه جوړول د شان کرپټو کرنسي چې کوم د حواله سره د ملکونو ترمنځ د معاهده به وشي لکه دام دغه کوم چې د نوې ډیجیټل کرنسي دا د حواله سره پکې خبرې روانې دي. ماینز اینڈ منرلز کې دغه چې جنرال عاصم ته ویل چې تاسو یوکرين ته یوکرين کې تاسو په کال کې 3 یا 4 ارب ډالر بغټه دلته کې راشي چې د لسونه 15 ارب ډالر او د پاکستان د یو کرب چې کم دی دغه منرل ریسورسز دي نو دلته انویسټمنټ پکار دی. انویسټمنټ بدلته کوي دغه پروسس هم دلته کی پروسسینګ بدلته څه کېږي چې د پاکستان خلک د پاکستان ځوانان د پاکستان ولسم دغه نه فائدہ واخلي. په دې سيزونو باندې لکه ټول خبره کشمیر حواله سره ظاهر خبره جنرال عاصم یا د پاکستان فوج مشري او کشمیر خبره نه کی دي ټولو سيزونو باندې خبره وشي. اخري آوټ کم به زده وایم چې لکه ډیر زیات پاکستان د لپاره په هر حواله سره چې کم دی ډیر یو پوزټیو دی. هغه خلک چې چا پاکستان رائټ اپ کړي او چې پاکستان خو یو بیکاره ملک دی هغه د لپاره بنن دا ورځ چې دا پاکستان دی
هغه انډیا چې لکه کوشش پیدا یا د انډیا ملګری زمونږ بعضې ملګري دي انډیا نه ډېر زیات متاثر او هر خبره کې چې کوم دی لکه چې کوم انډیا کې هغه دوی کې ټوله دنیا وایي چې پاکستان په مای په دغه کې چې کوم دی اپریشن بنیان المرصوص کې چې کوم دی شپږ جازونه د انډیا خلک به وي خو د انډیا حکومت نه ویني زموږ دغه بعض ملګري نه مني هغوی اوس هم دا وایي چېرې لکه دغه بعض مودي میډیا چې وي د هغې لاین فالو کوي خو خبره دا د حقیقت دا دی چې پاکستان اوس د دې خطې یو ډېر اهم ملک دی او ځکه د دنیا طاقتونه هر چا سره خبرې نه کوي کله چې ان یوزول داسې غیر معمولی حالات راشي نو هغه د هغه چا سره خبرې کوي چې څوک غیر معمولی رول ادا کوي شي کردار یې اهمیت یې د پریزیډنټ ټرمپ او د جنرال عاصم د میټینګ نه دا پته لګي چې کله په دې خطه کې که د چین انډیا افغانستان ایران دې خطه کې چې څه ډیولپمنټ کیږي یا څه پرمختګ کیږي نو په هغې کې ته پاکستان اګنور کوي نشي پاکستان دې وخت کې یو ایمرجنګ پاور صرف پرابلم د پاکستان چې کوم دی هغه گورننس دی یعنی حکمرانی د اندازې حکمرانی که دا سیټ شوله نو پاکستان د پاره د سکای از د لیمټ او دا پریزیډنټ جنرال عاصم چې کوم دی پریزیډنټ ټرمپ ته دعوت هم ورکړ چې کوشش وکړي پاکستان ته راشه چکر ولګوي وګوره پاکستان هم ووینې لکه دا یو ښه دغه وشول او بل تاسو ته چې ما څنګه وویل چې میټینګ 1 غنټه وو خو دا په 2 غنټې باندې دا د خپل اهمیت دی نو زه وایم چې په هر لحاظ سره دا یو غټ میټینګ وو یو غیر معمولی میټینګ وو پاکستان دپاره یو غیر معمولی اهمیت لري د خطې دپاره د غیر معمولی اهمیت لري او ما په خیال ډېر زر به د دې چې کوم هغه آوټ کم دی د دې نتایج چې کوم دي هغه ډېر زر ښکاره شي او هغه به د پاکستان دپاره د پاکستان د ولس دپاره ډېر زیات د ګټې وړ وي